د هیواد په ختیځ غرني ولایت نورستان کې تېره ورځ ناوخته د سختو بارانونو له امله ویجاړونکي سیلابونه راوتلي چې لږ تر لږه 11 کسان شهیدان او 115 نور یې لا درکه کړي دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه تېره ورځ شاوخوا 3 بجې رامنځته شوې چې د ځاني تلفاتو ترڅنګ یې درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. د نورستان والي قاري زین العابدین عابد وایي چې په دې سیلابونو کې ګڼ شمېر استوګنیز کورونه، عامه تاسیسات او پراخې کرنیزې ځمکې په بشپړه توګه ویجاړې شوي دي. نوموړي په مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو غږ کړی چې د ورکو شوو کسانو په موندلو کې ورسره همکاري وکړي او اغېزمنو سیمو ته عاجلې مرستې ورسوي. نن چې زه دلته راغلی یم نو دلته بدبختانه چې نن سیلاو راغلی ده او تقریبا چې په لسګونو کسان سیلاو وړي دي او همداسې هوټلونه یې وړي دي او همداسې دا بازار چې شاته تاسې ګورئ دا بازار یې ټول تخریب کړی ده او دوکانونه یې وړي دي او ډېر شهیدان دي د کورونو لاندې شوي دي او خټو لاندې دي او زموږ حوادث او په د عامې ریاست او د نور ریاستونه زیرب ټول ریاستونه راغلي دي او موږ لګیا یو د ګرده جسدونه باسو او مطلب دا ده چې زما په ټولو مشرانو باندې غږ ده چې نورستان ولایت ته توجه وکړي او همداشان مؤسساتو باندې مې غږ ده، خیریه بنسټونو باندې مې غږ ده او همداسې ملي تجارانو باندې مې غږ ده چې نورستان نن په غم کې پروت ده او تاسو ټول ورسره په دې غم کې شریک شئ او تاسې نه زه غوښتنه کوم چې دلته همکارۍ ته راودانګئ. د سیمې اوسیدونکي چې د سیلابونو د وحشت شاهدان دي وایي چې د سیلاب څپه بې مخینې او خطرناکه وه. دوی د خپلو کورونو او شتمنیو د له منځه وتلو کیسه کوي او له اړوندو ادارو څخه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. موږ دلته ځان له کاریګرو او کار هم کوو خو په دې ځای کې ترې منځله کور و هغه کور کې څه کاریګرو یو ځایي کس دی دا ټول لاندې وتي دي څه کسان خو تښتېدلي دي او 3 دي 4 کسان لاندې وتي دي نو چې موږ څه کومک شي دا مړي را سره وباسي او دا مړي را ایسته غواړي لاندې وتي دي په خاورو خیو کې پراته دي. سیلاب راغلی او مکمل مالي ځاني نقصانات خلکو ته ورسول، سخت مشکل پیدا بس دلته دا غټ مارکیټونه او ښاروالۍ مارکیټ و هوټلو او داسې نور هم ډېرې ودانۍ نه وې بس لاړې د منځه. هغه کسان چې له دې سیلاب څخه ژغورل شوي د پیښې د پیل او د سیلاب د راتلو ویرونکې کیسې داسې بیانوي. موږ راغلو د پیښې نه 20 دقیقې مخکې زه راغلم د سپوږمۍ هوټل ته ننوتلم ډوډۍ مې خوړله موټر مې د باندې ولاړو هغه چې غږ وشو وایي چې سیلاب راغلی ما موټر راتاو کړو خو زه ډېره چالاکي مې وکړه چې د پله دې سر ته مې ځان راورسوه همداسې سیلاب راورسېدو بیا یې زه جګ کړم سیلاب ځان سره دغه پېټل موټر مې راکړه ګېټ مې کلاو که اوس هم کلاو دی خو سیلاب د ما نه مخکې شوی و همدغسې د خپې مې د ګېټ ته اړم کړلې مالزه مرګ خو ته راورسېدو خو دا ګېټ ته پسې رابند نه شي نو هسې مرې د مرګ ډېره سخته ده که نه نو لکه زما هېڅ مجال نه کېده چې یا مې ګاډي نه دانګلی وی یا مې ګاډی بچ کړی وی یا مې ځان بچ کړی وی همدغه لګین ته موټر غاړې ته شو دې ته زه راووتلم زما په سر باندې کوچپې واوښتلې مرګ په خپلو سترګو ولیده. زموږ مشران والي صاحب په شمول او دا زموږ امنیتي چارواکي چې کوم وو په سمښت ځان یې زر عجل راورسوو خو زموږ او د مشرانو د خوا نه د اوبو زور ډېر زیات و خو دغونه ولسونو سره دغونه همکاریو منډه وکړه چې خلک یې بېطرفه کړه غاړو ته یې کړه او مړي او جسدونه او دام را انتقال کړه څه قماندانۍ ته کړه څه لګیا دي همکاري کوي دا مشران لګیا دي زموږ هغې هڅه کې دي کار کوي انشاءالله. بلخوا د نورستان د والي ویان فریدون سمیم وایي چې د لومړنیو تخنیکي ارزونو له مخې دغو سیلابونو ولسي خلکو ته نږدې 15 میلیونه ډالر مالي زیانونه اړولي دي. نن شاوخوا 3 بجې پرون کې سخت وختونه او بارانونه وشول چې دغه بارانونو له امله سیلابونه رامنځته شول چې دغه سیلابونو په ترڅ کې د پرون ښار دوکاندارانو شاوخوا 15 میلیونه ډالر زیان ولیدل. د دې ترڅنګ له همدغه ښار څخه شاوخوا هغه لومړني معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي 80 تنه ناجوړه کړي دي. د زموږ ټیمونه قدرمن والي صاحب پخپله د حوادثو ریاست د سره میاشت ریاست امنیتي ځواکونه په بېلابېلو برخو کې لګیا دي. موږ
چې تر څو خپل ورونه د دغه ودانیو لاندې نه وباسو. د دې تر څنګ هغه سیاسرې چې دلته ایثار وي زموږ یو شمېر سپین ږیري وي هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نه همغه ساعت کې د لینجرو په ذریعه د دې ښار نه وښکل شول. نو اوس هم زموږ تاسو ګورئ چې ټیمونه لګیا دي ډلګر د ولسونو د ژغورنې په برخه کې لګیا دي او د شپږو تنو جسدونه موندل شوي دي او بیا هم هڅه کوي چې نور خدای دې وکړي چې روغ کسان ترلاسه کړي. نوموړی زیاتوي چې والي قاري زین العابدین عابد په خپله د ژغورنې چارې څاري. د افغان سرې میاشتې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست، د عامې روغتیا ریاست، امنیتي ځواکونه او سیمه ییز ولسي خلک په ګډه د لټون او ژغورنې په عملیاتو بوخت دي. د ژغورنې ټیمونه په بېلابېلو سیمو کې د پاتې کسانو د موندلو لپاره هڅې کوي. د اړوندو ادارو مسؤلین ټینګار کوي چې د زیانونو دقیقې ارزونې او له ځپلو شویو کورنیو سره د مرستو رسولو چارې په شدت سره روانې دي. نورستان د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې هر کال د سختو موسمي اورښتونو او ناڅاپي سیلابونو له امله درانه مالي او ځاني زیانونه ویني. دا وروستی ناورین یو ځل بیا د دغه ولایت د خلکو بېوسي او د بیړنیو مرستو اړتیا په ډاګه کوي.